बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ورونو خويندو ډاکټر آصف اظهار یو پیرا بیا تاسو سره او نن دا ویډیو چې کوم دا دام ډیره ضروری ویډیو ده چې دې کې تاسو ته ډیر امپورټنت انفارمیشن زه در کوم چې اکثر خلک زمونږه په دې سوچ کې وی چې یاره دا شوګر ما خو شوګر ټیسټ کړو یو پیرا دومره راغلی او بل پیرا دومره راغلی آیا ماته شوګر شته یا نشته یا ډاکټر لاړه مغره ته چې تاسو شوګر نشته خو ته پرهیز کې نو بیا زه پرهیز ولې کوم کما ته شوګر نشته اکثر لا چې کوم دی نو ډاکټر لاړ چې تاسو شوګر نشته خو ته خطر کې چې تاسو شوګر شي نو دا کم خلک وي او اکثر خلک وي یاره ډاکټر راته ویل چې ته پری ډایابټیک بس ته د شوګر مریضانو ته ور داخل شوی لا پوره شوګر د شروع نه هو ته پری ډایابټیک نو دا پری ډایابټیک دا څه ته وي نو نن خبرې کوو جناب هغه خلکو باره کې چې کوم د شوګر دا ټیسټونه کوي چې دي کې نارمل کم خلک دي پری ډایابټیک کم خلک دي ډایابټیک کم خلک دي کم خلک د شوګر په خطر کې دي کم خلک د شوګر د خطرې نه بهر دي او کم خلک په شوګر کې آلریډي مبتلا دي نو په دې باره کې برن خبرې کوو مثال ولند داسې درکم چې دوه ملکونه دي او د هغې په منځ کې یو سرحد دی یو ملک چې کوم دی نو انډیا او پاکستان به والو یعنی پاکستان کې چې ته نو ته نارمل کسي انډیا کې کته نو ته فرض کا ډایابټیک داسې به والو چې د انډیا او پاکستان د بارډر چې کوم دی ته د شوګر بارډر دی چې انډیا کې ته نو ته ډایابټیک او ته پاکستان کې ته ډایابټیک نه اوس په دې باندې خبره کوو چې دا خو صفا شو ټیک دا چې یاره زما شوګر لیول چې کم دی نو بس بالکل نارمل دی نو زه پاکستان طرف ته یم او کنه زما شوګر لیول چې کم دی ادا سي دی چې ډایابټیک یم زه انډیا طرف ته یم خو که تاسو خیال کړئ چې د پاکستان او د انډیا بارډر دی په دې کې چې کم دی نو دغه جنگلی وي او د جنگلو او خاردار تارونو کې منځ کې یو لار وي او بیا بل طرف تم خاردار تارونه وي دغه منځ کې تقریبا د ډیرو ملکونو د بارډر چې کم دی د دې منځ کې یو ایریا وی چې هغه زما ده ستا ده او که سوچ ورته کې نه ستا ده او نه زما ده داسې ایریا وي چې دې ته نو مینز لینډ وایي یعنی دا دغه چې کوم دی دغه ایریا دا د دواړو ملکونو شمار کیږي دا ایریا تا سره هم شمار کیږي دا هغه سره هم شمار کیږي خو حق پې نه ستا شته او نه د هغه شته دا به چې کوم دی یو انټرنیشنل دغې چې د دې خلاف ورزي به نه ته کې نه به یې دی کې نو دې ته نو مینز لینډ وایي او دا نو مینز لینډ چې کوم دی دا د دوه ملکونو د بارډر منځ کې دی نو اوس دا پری ډایابټیک چې ورته مونږ وایو نو مطلب دا دی چې دا نه انډیا کې دی نه پاکستان کې دی دی په دې نو مینز لینډ کې دی او که دی غواړي او کوشش وکړي او خپل پرهیز وکړي خپل لایف سټایل ټیک نو پاکستان ته واپس راوړي دي شي کني نو انډیا ته به ووړي او هلته به چې کوم دی نو بیا ټول عمر ډایابټیک دی یا په قید کې به یعنی د سرحد خلاف ورزي به دې کړې وي همدقسې مثال دی دا مثال مې په دې الفاظو کې ذکر درکو چې ټول پې پوه شي چې دا پری ډایابټیک او نان ډایابټیک دا څه څیز وي یعنی تاسو په نهره باندې ټیسټ وکړو تاسو نهرې چې کوم بلډ شوګر دی هغه د 110 نه کم راغی نو نارمل دی دا نارمل رینج کې دی که فرض کا دا شوګر ټیسټ چې کوم دی دا داسې راغی چې د 110 او د 126 تر منځ دی نو مطلب دا دی چې دا نه شوګر کې شمارېږي او نه چې کوم دی نارمل کې شمارېږي دا په هغه نو مینز لینډ کې راغو دا کس پری ډایابټیک دی د شوګر چې پیره دې ته را رسېدلی چې د نه پاکستان کې راځي نه انډیا کې راځي په د نو مینز لینډ کې راځي نو مطلب دا چې دا پری ډایابټیک دی دته خطر شروع شوی ده چې هغه طرف ته ور روان دی د شوګر زیاتېدونکی دی لکه موده بعد به د شوګر وي او دی به د بارډر نه پار وي یعنی دی به د شوګر مریضانو کې ناست وي نو دغه ته پری ډایابټیک وي چې په دې سټیج باندې اوس د بلډ شوګر امپیرډ دی دا داسې رینج کې نه راځي چې موږ ورته وایو چې رستا خو شوګر دی یا نه داسې رینج کې راځي چې دته وایو چې نه بالکل نارمل دی دا داسې دی چې دغه دواړو منځ کې یو چې کوم نو مینز لینډ دی کوم لږ ګیپ دی په هغې کې دی نو موږ ورته چې یاره ته پری ډایابټیک شوې ستا شوګر چې کوم دی نشته دی خو ته هغه کسانو ته ور روانې تا په هغه پوړی خپې خلې ده ته ور داخلېږي لګې نو ته په دې ټایم کې پرهیز شروع کړو نو زیات نه زیات وخت چې کوم دی ته په دې کې پاتې شي نو تا ته به فایده په دې وي چې ته را روان نږدې وخت کې شوګر مریضانو ته ور داخلېدل یا هغې ته ور نږدې یا شوګر شروع کېدونکی دی بیا جناب که په مړه باندې ټیسټ وشي په مړه باندې ټیسټ وشو هغه د 160 نه کم دی 160 نه کم دی نو خو دا خو نارمل دی که په مړه باندې ټیسټ د 160 او 200 تر منځ دی دا امپیرډ دی دا اکثر خلکو کې راځي نو دغه خلک پری ډایابټیک هم کیدی شي خو که د 200 نه زیات شو نو مطلب دا چې دا کس بیا ډایابټیک دی خصوصا د 226 نه چې د رینج زیات شي نو دی بیا ډایابټیک دی نو که تاسو د نهرې ټیسټ یا د مړې ټیسټ وکړو او تاسو په داسې رینج کې وي چې هغه نه اخوا دی نه دی خوا دی منځ کې وي نو مینس چې تاسو ته خطر ده یو ار پری ډایابټیک شوګر ته ورنږدې شوی یې په دغه صورت کې موږ مریض ته وایو چې رستا شوګر نشته خو بهرحال ته پرهیز شروع کا
ته ایکسرسایز شروع کا ته دقسې پرهیز کوه څنګه چې د شوګر مریضان د خوږو نه پرهیز کوي ځکه چې ته پری ډایبیټیک یې او تا ته شوګر کیدونکی دی یا د شوګر خطرات تا ته زیات دي همدغسې که HbA1c ټیسټ تاسو کوئ نو HbA1c ټیسټ تر 5.7 پورې دا نارمل دی که 5.7 وي یا دینه کم وي نو مطلب دا چې ستاسو شوګر بالکل نشته خو که دا د 5.7 او د 6.5 یا 6.4 د دې منځ کې وي 5.7 6.4 د دې منځ کې وي نو پری ډایبیټیک دی او که د 6.5 نه زیات شي نو مطلب دا دی چې دا کس ډایبیټیک دی نو دا رینج تاسو ته ما ځکه وښولو دا مې درته ځکه ایکسپلین کړ چې دا پری ډایبیټیز لفظ موږ ډېر زیات اورو اکثر خلک په دې خوشحالي چې نن ما ته ډاکټر ویلي چې ستا شوګر نشته خو خطره درته ده نو دا خطره چې درته ده مینس یور پری ډایبیټیک او نن سبا نوې ریسرچ دا وایي چې پری ډایبیټیک هم دا د ځان داسې حساب کړي لکه څنګه چې ډایبیټیک ځکه چې دې ته هم د فالج د سټروک د هارت د پرابلم د بلډ پریشر او دا نور دا مسایل چې کوم شوګر سره راځي د هغې خطرات همغه مردي څومره چې د شوګر مریضانو ته کېږي خصوصا که د دې وزن بیا زیات وي د دې پری ډایبیټیک کسانو نو بیا هم د په انتهایی زیات خطره کې شي لکه څنګه چې د شوګر مریضانو ته دا خطرات لاحق وي داسې تاسو ته هم وي نو خوشقسمته کسان هغه دي چې کم خپل سکرینینګ وکړي او دی نان ډایبیټیک وي دی خپل پرهیز جاری ساتي خپل احتیاط جاری ساتي که دی پری ډایبیټیک وي دی ته اندازو شو دی خپل پرهیز او احتیاط شروع کی او ډایبیټیک رینج ته لاړ نشي ځکه چې یو پیر ډایبیټیک رینج ته لاړې شوګر د سٹارټ شو بیا به ټول منوم دغه پرهیزونه خو به کې ورسره دوايانې او بیا مختلف قسم سیزونو مختلف کمپلیکیشنز یا پیچیدګیانې دا راځي نو کوشش کوي چې خپل صحتمند ژوندۍ لپاره خپل صحتمند ژوند لپاره او هغې دپاره مونږه د خپل صحت خیال وساتو او ډاکټر مونږ ته کومه مشوره راکړي نو په هغې باندې یقینا عمل کوو که د پرهیز حوالې سره که ایکسرسایز حوالې سره که دوایانو حوالې سره نو انشاءالله زموږ ژوند به صحتمند وي خپل ډېر خیال ساتئ د تلو نه مخکې دا ویډیو لایک ضرور کړئ او شیر ضرور کړئ الله پامان